بسم الله الرحمن الرحیم. ښه د تیر درس په امتداد دی کې موږ زموږ مشکل وکړه. دلته موږ ویلي چې کله موږ دوه نه زیات پلانونه رسم کړي او بیا غواړو چې هغوی یو د بل سره مقایسه کړو. لنډه طریقې دا وه چې دلته راځو او ټریس باندې کلیک کوو. دلته موږ ګورو دا لاندې پلان لږ خوځېدلی دی. دې نه مخکې نه ګوتې وال شوي دا به دې ځینې اصلاح کوو. دلته به ریسیټ ټو ډیفالټ پوزیشن، هغه ګورئ هغې ځینې خپل اصلي موقعیت ته لاړو، هغه لږ خوځېدلی و. اوس مونږ کولی شو دې کې کتنې وکړو. دلته ګورئ لاندې دا دیوال دی چې دې ځای کې اول پلان کې موقعیت نه لري، خو لاندې تاکوي پلان کې دلته دیوال شته دی. دلته مونږ ته ډېر خیره ښکاري. ښه دې کې څه نور آپشنې دي؟ یا پکې دا چې اکټیویټ ریفرنس، هغه لاندې پلان چې کوم دی هغه ماته اکټیو کا دا دی. اوس راغلو هغې کې اوس کولی شو، مطلب هغه ځای کې چې کوم ځای تا په نښه کړو چې یاره دا ځای باید تبدیل شي، ډایرکټ دې نه کولی شو. اوس بېرته راځو په خپل سټوري ون باندې کلیک کوو. ورسره د سویچ ریفرنس وت اکټیو دا کلیک کې هغه راځي او بېرته کلیک کې دا بل راځي. دا د دوی دواړو ترمنځ سویچ بټن ده. او د دې نه علاوه ډریګ ریفرنس، اوس لاندې غواړو چې هغه پلان لږ څه خوځېدل غواړي، نو ډریګ کمانډ دی. دا بیا وروسته زموږ سره په رسامۍ کې هم پکارېږي. ډریګ معنا خوځول، یا د په لنډه اصطلاح دا د موو کمانډ دی. دا چې ډریګ کې نو یو نقطه یې ونیسه، فرض مثال دا نقطه یې ونیسه او داسې وخوځوه. لاندې ګورئ معمولي شان داسې خیره غوندې دغه ښکاري. کوم ځای چې دې خوښ شو او هماغه ځای باندې کلیک ورکړه، هملته به دا ځای په ځای شي. مونږ دې ته کلیک نه ورکوو، اسکیپ بټن وهو، کمانډ نه خارجېږو. ورپسې د روټیټ ریفرنس، ځینې وخت داسې پیښېږي چې غواړو مکمل پلان ته دوران ورکو په یو معینه زاویه باندې، یا په یو نظر یو معین محور ته. دا به کلیک کې دې دپاره مونږ څه کار کوو؟ اول راځو هغه د محور ورته انتخابو، یعنی چې کومه نقطه ثابته پاتې شي چې د هغې په ګرد چاپېره دا ریفرنس هغه پلان زموږ وڅرخېږي. راځو دلته فرض مثال دا داسې کلیک کوو او زوله ورته انتخابو. هره زوله چې داسې هم ورته انتخابولی شو، په دې هم ورته انتخابولی شو، مطلب یو طول ورته انتخابو چې هغه د دې د تاویدو بازو شي. داسې اوس وګورئ، داسې که دا لږ زوم اوټ کړو داسې تاویږي. فرض مثال دا مونږ دلته کېښو، نو اوس وګورئ زمونږ هغه لاندنی پلان دی سر ته راغلو. دا به بېرته انډو کړو، چون بېرته به راشو دلته ورته وایي چې ریسیټ ټو ډیفالټ پوزیشن. ګورئ بیز نه بېرته راغی، خپل اصلي پوزیشن ته ورسېدو. ښه دې کې نور څه دي؟ ټمپرري ډسپلیس، دا داسې دی چې صرف بې ځایه کوي، خو هلته بیا ځای په ځای کېږي نه. دومره مې بې ځایه کړو، صرف ګورم چې دلته څنګه ښکاري. دا صرف یو چک دی. که په دې بېرته کلیک وکړي دا دې ځای نه بېرته خپل موقعیت ته ځي. ډریګ سره دا فرق و چې ډریګ نه چې مونږ کله دا بې ځایه کړو، هماغه ځای کې چې کلیک ورکړو هلته ځای پر ځای کېدو. خو په دې کې دلته دا ځای پر ځای کېږي نه، صرف مونږ ته یو چک راکوي چې یعنې که دا لاندنی پلان دې خواته راشي نو څنګه به شي. ګوري چې یاره دا ځای صحیح دی که نه. دلته صرف چک کې که دا موقعیت دې خوښېدو، بیا به ډریګ کمانډ په استفادې سره بېرته هلته ځای پر ځای کړي. مشکل خو نشته که نه؟ ښه ورپسې د شو هایډ سپلیټر، دا اوس داسې دی لکه دا پورتنی او لاندنی پلان هر یو چې تا ته پاس وي که نه، هغه ټولوي او بېرته یې غوړوي درته چې ته په اسانۍ سره وکولی شي لاندې ته نه چې دی هغه هم ووینې. دا چې کلیک کې دلته څلور نښې راځي، 1 2 3 4. اوس فلحال مونږ په اولني منزل پلان کې ولاړ، غواړو چې تاکوي پلان د دې لاندې وګورو. دا داسې شو لکه یو کاغذ چې اوچت کې لاندې ته نه ګوري چې څه شی پکې دي. نو هرې خوا نه چې ګورئ، که ساحه ډېره غټه وي کوم طرف چې تا ته نږدې راتلو، فرض مثال صرف دا ځای ګورئ، لاندې نه هم کولی شي ټول کې، صحیح ده، او پاس دی دلته ودې کتو مطمئن شوي، بېرته کلیک خوشي که